بسم الله الرحمن الرحیم. خبرونو انزرت خلاص شو. ډیزاین ویلې مې وکړ. خلاص شو. ډیزاین هم خلاص شو. لیاوټ لیاوټ وایي. ورونو لیاوټ کې لومړی مارجنز ونیسه. مارجن څه ته وایي؟ بس دی دلته. ورونو مارجن په یو پیج کې دغه ساحې ته ویلی شي چې ته په هغې کې لیکل نشي کولی. هغه څنډو ته ویلی شي. صحیح شو. مثلا کتاب شته در سره؟ دا یو کتاب دی. دا څنګه دی؟ دا یو کتاب. اوس په دغه کتاب کې دغه سپین ځایونه وینئ دا مارجنې دي او دا موږ تاسو یې څه لپاره پرېږدو؟ بس مثلا د دې لپاره چې مثلا که د ورقې د ابتدا نه شروع وکړو ابتدا نه سمه ده نو ګورې بیا که چېرته سټیپلر شي بیا به څه پېښ شي؟ مثلا دغه ځای نه لیکل شوي دي او دا دې ځای کې تا سټیپلر کړ نو بیا دا لیکل ته ښکاري نو مارجن ضرور دی ښه ډېر ضرور دی. اوس خبره دلته دا ده چې دغه مارجن کمیږي زیاتېږي ځینې وخت کې ډېر ضرورت وي ځینې وخت کې کم نو مارجن ته کوم ځای نه کنټرول مارجن ته به ورشي. دا هغه رسمي سټایلونه دي. نارمل دی نارمل چې دی ټاپ لیفت بټم رایټ ټولو طرف نه 1 انچ څنګه دی مارجن. نیرو ده نیرو بیا ټولو طرف نه 0.5 بل چې دی موډریټ دی نو دا ټاپ نه 1 بټم نه 1 بغلو نه چې دی 0.5 همداسې وایټ دی داسې نور آفیس ډیفالټ دی همداسې. اوس خبره دلته دا ده چې کسټوم مارجن باندې کلیک کوو دې مارجن کې مې خوښ نه شو په خپله ورته مارجن ورکړو نو ټاپ نه 0 صحیح شو. مثلا کله کله داسې وي چې یو ورقه پرنټ کوې او لیکل دی چې دی همدا یو ورقه در سره پاتې دی دویمه ورقه یو نه لري یا یو څه لیکل دي همدغه یو ورقه کې دي کتاب په شکل نه جوړوي نو غواړي چې دغه ډېر لیکل په دې یو ورقه کې ځای کې نو بیا څه وکړه شاوخوا نه مارجن 0 که فکس واخله 0.25 نه کمیږي نښه اوکې که دا نو دا ستا سره لاست مارجن شو. نو اوس دې کې ډېر ټکس دی. دا په هغه صورت کې چې ته 2 پیجه سره سټیپلر کوې نه 1 پیج بیا دې نه ګټه آفرین دې کې خو ته ماسټر یې. نو مارجنس چې دی دلته بیا ته کمولی زیاتولی شي صحیح شو. او نور په مارجن کې څه نشته. اورینټیشن د دې ځای کې هم دی دې ځای کې هم دی نو دا به په خپل ځای وایي مارجن کې ګورې کسټوم مارجن کې اورینټیشن صحیح شو. پورټریټ او لینډسکیپ دا به په خپل ځای وایي. اورینټیشن څه ته وایي؟ اورینټیشن دغه د پیج حالاتو ته ویلی شي چې دا پیج ته په ولاړې پرنټ کوې که په پروتې عمودي غواړې پیج که افقي غواړې نو اورینټیشن ته به راشي په پورټریټ کې یو پورټریټ دی پورټریټ وایي څه ته ولاړ لینډسکیپ دی نو لینډسکیپ کې به څنګه وي که پروتې نو دا ورقه چې اوس لینډسکیپ کې پرنټ شي که نه نو دا څنګه دی دا به اوس داسې دا لیکل پې څنګه وي سیټ شوي او که پورټریټ دې پرنټ کړه نو بیا داسې به وایي لیکل به بیا پې څنګه وي سمه ده. نو ستاسو خوښه ګورې 2 خبرې درته کومه. لومړی دا چې کله هم چې لیکل کوئ که نه مخکې له دې نه چې دا لیکل شروع کوي تاسو باید په دې ځان پوه کړئ چې زه اوس دا ورقه پرنټ کوم اخره کې به څنګه اول ورقه ځان ته سیټ کړي. داسې نه چې پورټریټ کې لیکل وکړئ ښایسته ډیزاین کې هر څه منظم کې بیا لینډسکیپ کې نو هر څه دې درته بیا به له سر نه ورته ناست یې او دا عنوانونه او دا هر څه به منظموي چې دا په دې صفحه کې دا دې ځای کې تصویر دلته هر څه به څنګه کې بیا منظم ځکه ډېر فرق دی. ډیزاین د چې په کوم شکل کې وکړو نو بیا د که راغلی اورینټیشن د چینج کړو نو بیا به مشکل ورکړي. یو خو د مې درته د اورینټیشن وویل دویم دا د سایز مخکې له دې نه چې ته لیکل وکړي نو ته باید دا په دې پوه شې چې دا لیکل اخره کې زه په کوم شکل باندې پرنټ کوم په کوم سایز کې پرنټ کوم. دا چې دې ورقې ته څه وایي A4 دا چې تاسو سره A4 ورقې دي او ته راځې لیټر اخلې نو لیټر چې دی A4 نه لږ پلنې دي سمه ده هغه د لږ فکر کوم A4 یې ګورې دا A4 د 8.28 او 8.15 لږ پلنې دي او لږ چې دي لنډې دي A4 یا مثلا A3 ورقې مو لیدلي وي اعلانات چې پکې پرنټ کړي تقریبا داسې غټې وي A4 نه لږ غټې وي
نو ته په A4 کې ډیزاین وکړه بیا په A3 کې پرنټ کړه خو یو څنډه کې بیا یو ځای کې راغلی بس نو همیش لپاره اورینټیشن به سیټ کې پیپر سایز به د تاسو سره په پرنټر کې کمی ورقې دي اخره کې په فائنل ریزلټ کې تاسو څنګه پرنټ کړئ نو هغه ورقه به ځان ته واخلې اوس موږ سره کمی ورقې دي اکثریت په ټول نو دا د A4 ورقه مې واخیسته سمه ده نو ورقه چینج اوس کله کله داسې وي چې یو ورقه سایز درته معلوم نه دی ته نه پوهېږې چې دا A4 ورقه ده A3 ده A2 ده څه ورقه هېڅ یې پې لیکلي نه دي یا په خپله د ورقې قیچي کړي دي یو اندازه ورقې دې جوړې کړي نو اوس دغه وخت کې څنګه کوې چې د په دې باندې د پاسه ته پرنټینګ کوې نو ته وروره ته به څه وکړې ته به مور پیپر سایز ته راشې په مور پیپر سایز کې ته به څه وکړې ته به دلته وید مور ته انتخاب کې هاي مثلا دا پراخواله جګوالی به څنګه انتخاب کې کوم پیپر چې کومه ورقه چې تاسو سره ده په لاس کې هغه به په خطکش اندازه په خطکش به اندازه کې چې 100 سانتي په 100 سانتي کې د 100 انچه په 100 انچه کې هغه د چې اندازه کړه اوږدوالی څومره دی پلنوالی څومره دی او جګوالی څومره دی مثلا خطکش باندې مې اندازه کړه چې پلنوالی څونه دی جګوالی مثلا ما سره دی جګوالی و نو داسې ورقه جوړول ته کولی شو اوکې که نو دا د 8 په اوو کې څنګه شو ورقه جوړه شو هماغه ورقه پرنټر کې کېده چې کله په پرنټ کې په دې شکل ښه ښایسته منظم دا لیکل به پرې څنګه وي پرنټ شوي تاسو صنف کې نو دا موږ سره پیج جوړو کالمز څه ته وایي پوهېږئ زه به دا بیرته A4 کړم A4 اورینټیشن به څه واخلم پورټریټ تاسو کولی شئ دا ورقه په څو برخو وویشئ په څو کالمونو باندې وویشئ نو د کالم لپاره ته به کالمز ته راشئ په کالمز کې 1 کالم دی 2 کالم دا اوس چې دی 1 کالم 2 کالم دی 3 دی نو زه ورته 2 کالم ما ته راکړه نو دا ورقه وګورئ په دې ځای کې په 2 برخو وویشل شو اوس د دې کې لیکل کوم دا لیکل چې کله دا کالم ډک شو دې ځای کې ختم شو نو بیا هغې نه وروسته څنګه شو اخبار هم لیدلي انګلیش نو په هغه شکل خو یاد ساتئ تر کله کله داسې وي چې دا کالم ډک نه وي دا کالم لا پوره شوی نه وي نو تا ته نور ضرورت نشته ده نو راځئ دې کالم کې لیکل کوې ورونو داسې نه کېږي سمه ده داسې نه کېږي چې ته دا کالم ډک شوی نه دی د کولو طریقه یې څه ده هغه دا ده چې ته به دې ځای کې کنټرول انټر ووهئ چې کنټرول شفټ انټر نو کنټرول شفټ انټر چې ووهئ نو تا ته دې کالم ته ده سمه ده ګورې نور لیکل نه کوم په دې کالم کې کنټرول شفټ انټر وهم نو دا د کالم چې نور لیکل چېرته کوي سمه ده اوس بله خبر دا ده چې نه ما ته هم دغه ورقه په 3 کالمونو کې په کار ده ټول پیج به دې سلیکټ کړي ورته به 3 کالم نو تا ته به 3 کې درکړي اوس بله پکې چې دی لیفټ دی ګوري لیفټ طرف ته څنګه ده لیفټ طرف ته کوچنی دی او رایټ طرف ته دا ورقه غټه شو نو دې ته لیفټ وایي چې کالمونه دې 2 وي خو دغه 2 کالمونو کې د یو کالم کوچنی وي او د څنګه وي بل رایټ دی رایټ د دې مارک اوس ما ته 4 کالم په کار دي نو دلته ماکسیمم سایز ما سره څومره دی 3 نو مور کالمز ته راشه په مور کالمز کې ته دلته تا سره 3 دی که نه ورته ما ته 4 راکړه نو دا دلته ولیکه 4 اوکې که نو تا ته به 4 کالمه نور زیاتې 12 کاله نو 12 نه ماته چې زیات شو څه به دي ما خو کله پریکټس نه ده کړی خو کالمونه 12 14 به ولیکم اوکې کړمه نو 14 هم کېږي سمه ده نو دې باندې به ته څه کوې ماکسیمم سایز چې ګورې نو کالم ته به راشي مور کالم کې دا به داسې پورته کړو چې څو 15 اخرنی صحیح شو 15 نه نو نه زیاتېږي سمه ده زه به واخلم څو مغه 4 اوس ورونو دغه 4 کالمه ما سره دي خو دغه د 4 کالمونو ترمنځ زه یو خط غواړم باید بیل شي لاین بیټوین ته ټک مار ولګه اوکې که نو تا ته به د هر کالم ترمنځ څنګه کړي پرنټیبل 100% کوم شی چې پرنټیبل نه و هغه بیا زه وایم چې دا پرنټیبل بله خبر دا دی چې کالمز ته ځم په کالمز کې مور کالم رایټ ټو لیفټ کالم اخلم ولې ورونو چې اوس زه دغه کالمونه ما سره 4 ما اخیستي دي که نه چې زه لیکل شروع کوم نو کم کالم نه شروع کېږي چپ طرف نه کالم نه څنګه کېږي لیفټ طرف نه شروع کېږي نو که دا پښتو وي اول به دا ډکې بیا به دا ډکې بیا به دا بیا به آخره کې راځي کوم یو ته اول نو دا خو مناسبه نه ده که پښتو لیکل کوې که نه اوسېږه نو پښتو کې خو ښي طرف نه شروع کېږي پکار ده چې اول کالم ډک شي دویم ډک شي دریم ډک شي نو داسې وشي نو د دې لپاره ورونو تاسو به څه کوئ تاسو به کالمونه سلیکټ کړئ
او را بشي کالمز ته. په کالمز کې مور کالم، نو مور کالم کې به رایټ ټو لیفت واخلئ چې ښي نه چپ طرف ته لاړ شي. اوکې که دا د ښي نه چپ طرف ته راغی، دا د اول، دا د دویم، دا د دریم، دا د څلورم کالم. اوس وګورئ چې کله دا کالم کې زه لیکل وکړم نو هغې نه وروسته ما سره څه وشي، سمه ده، نو دا کالم ما سره څنګه شي، سیټ شي. اوس خبره دلته دا ده چې بیا زه دا کالم یې سلیکټ کوم، کالمز ته ځم، په کالمز کې مور کالم باندې کلیک کوم. په دې کې ګوري ما سره دا دی رایټ ټو لیفت نه مې ټیک مار لري چې ایکوال کالم وید، ټول کالمونه د مساوي وید، مساوي پراخوالی ولري، ټول مساوي دي، زم نه ډیفرنٹ دي، اول د څنګه دي غټ، اول او اخر د غټو سي منځ کې دي. نو ته به ایکوال کالم وید نه ټیک مار لري کې، نو اوس تا خوښه کم کالم ته څومره سایز. نو زم لومړی کالم چې ما سره دی کنه دا 1.55 ده، نو دا څنګه کا دا 2. نو ما ته وایي دا دویم کالم سره د دې سپیس څومره غواړي، اول او دویم کالم ترمنځ فاصله څنګه وي، نو زه ورته بس داسې کار وکړو دا فاصله څنګه کا کمه. دویم کالم څومره غواړي، زه ورته بس دویم څنګه کا دومره که 1.4 دریم ته پاتې شي. نو دا اوکې. وګورئ ورونو لومړی کالم څنګه دی، دا یو غټ دی که نه نسبتا دې ته، که چېرته مثلا زه لیکل ډېر کړم بیا تاسو ته پته لګېږي. لومړی کالم اول چې دی دا لومړی کالم سایز نه غټ دی، بیا دویم، بیا دریم، اخره کې تر ټولو کوچنی. نو په دې طریقه تاسو کولی شئ چې د کالم هغه څه وکړئ، مور کالم کې اندازې که ایکول ته د ټیک مارک آن کړ نو بیا به ټول سره څنګه وي، په ایکول کې دا کولی شي چې کالم دې څومره وي، سپیسینګ دې څومره وي، دا بدلولی شي. اپلای ټو سلیکټډ ټیکسټ، ګورئ ما سره اوس دغه عمل چې دی دا په سلیکټ شوي ټیکسټ باندې اپلای کوي که نه په ټولو باندې. زه ورته نه دا په هول ډاکومنټ باندې زه اپلای کوم، نو ټول څه چې ډاکومنټ دی ټول درته په همدا شکل شي، ټول 4 کالمه شي. سمه ده. اوس بله خبر ده زه په دې ځای کې ورته وایم چې ما ته 100 کالمه راکړه. اوس بیا ورځم مثلا کالم کې داسې کار کومه، سلیکشن ختم کالم کې ورته یم چې مور کالم ته ورشه، په مور کالم کې هول ډاکومنټ په ځای this point forward واخله. دا د چې کله واخیسته نو سټارټ نیو کالم، نوی کالم کم ځای نه شروع کوي. نو ته دا کولی شي چې لومړي پیج کې 3 کالمه، ورپسې 4، ورپسې 5، یا لومړي کې 3، دویم کې 2 او آخر کې 1. نو مختلفو پیجونو کې مختلف کالم یې څنګه کولی شي یوز کولی شي. سمه ده. اوس به زه ورته دا ووایم چې شروع وکړه د سر نه، خو کالم یې باید څنګه وي، ټولز. وګورئ ورونو په راتلونکي پیج کې کالم څنګه دی، پوه شئ ورونو. دې نه وروسته نو ټوله څو کالمه غواړي، ډبل پیج 4 دریم پوهېږي که څنګه ستاسو ډېر کالم یې خوښي. نو دې نه وروسته مثلا 1 کالم غواړو یا 5 کالمه، 4 کالمه، اسانه دی. کالم ته ورشه، مور کالم، مور کالم کې به داسې کار وکړي this point of forward به انتخاب کړي تر څو چې دا نه انتخاب کړی دا آن کړي د سټارټ نیو کالم هر څومره چې غواړي 2، 3، 4 کالمه راکړه. اوکې که نو دې نه وروسته ټول کالم یې به څنګه وي، 4 دي که نه، دا دی که نه منې چې داسې کار مې وکړه پوهېږي څنګه چلو شو. کنټرول ای مې واخیسته، نو کنټرول ای سره دا مشکل څنګه غواړي هماغه کالمونه څنګه شو بیا تکرار شو. نو زه به داسې کار وکړم، دغه ټکس به کاپي کړم، بار بار به هم دا یو ټکس څنګه کړم پیسټ، د 4 کالم بیا هم څنګه 4 کالم، نور به ټول 4 کالم. په دې طریقه تاسو کالمونه څنګه کولی شئ، سیټ کولی شئ.